د مور د نافرمانی باره کې ډیر قیمتي او ډیر ناشنا بیان دی چې چا چې مور ژوندی وي نو قدر یې وکړي او څوک چې د مور نافرمانی کوي نو دا بیان لازمي واورئ. ډیر قیمتي بیان دی. زیم هم اورم، تاسې هم واورئ. راځئ چې ټول یې واورو. وعقوق الامهات. مغیره معاویه ته وویل پیغمبر ګوره موږ د دې نه منع کړي وي چې د مور سره د میاندو سره بد اخلاقي نه کوئ. د میاندو سره به بد اخلاقي نه کوئ. ها بد اخلاقي د پلار سره جایز ده؟ نورو ځایونو کې خو د پلار تذکیره هم راغلې ده چې د دوی سره بد اخلاقي نه کوي، مور پلار دواړو سره، او د دوی سره به ښه کوي. دلته ولې صرف مور ذکر شو؟ دې به څوک جواب راکړي؟ دا خو یو قسم کېدی شي جواب چې یعنې د مور حق ډېر دی او صحیح ده. نو ولې د مور حق ډېر دی نو د پلار سره بد اخلاقي کول جایز دی؟ نږدې شو منمه، مور د پلار نه څه درجه اوچته ده، خو آیا د دې دا مطلب دی چې درجه اوچته نه د پلار سره بد اخلاقي کوه؟ د پلار سره ظلم ناروا؟ بارک الله فیک. دی جواب دی مور د پلار په نسبت صحیح کمزوري، مور د پلار په نسبت کمزوري. نو چې کوم بدتمیزه انساني، بد اخلاق انساني، بېدینه انساني، هغه مور سره بد اخلاقي کوي، پته یې مور کمزوري ده. بل زما یو ویډیو ولې تاسو به لیدلي، یو کس راولګي د مورې مخې ته راشي او دی څوک وایي د مورې منځ ته راشي وایي مه کوه، او چې داسې دیکه وله ورکړي نو یو چړق دې وباسي دې ځمکې ته راواچي. زما خو په هغه ټیم په دې جسم دا ویښته ودرېږي، د غونه مې ځیږ شو، والله داسې شومه داسې په دې دماغو کې مې سم داسې لکه کرنټ چې راله څوک راکړي چې چل وشو. یو 2-3 منټه خو ورته داسې دقې شان غلی ناست و چې اخر دا کوم لاس دی چې په مور باندې اوچتېږي، کوم لاس دی چې په مور اوچتېږي، په بوډۍ مور باندې اوچتېږي. نو د میاندو سره ښه کول، د دوی سره بد کولو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي ده. د پلار سره په دې باب کې که ما نصیحت شروع کړو، وخت لږ پاتې دی 100 منټه خو که ما نصیحت شروع کړو نه ختمېدونکې خبرې دي ما سره الحمدلله، اوږدې خبرې دي. خو صرف درته دا ووایم چې دا مور او پلار دوی په ژوند کې ډېرې سختې لیدلي، په ډېرو سختو تېر شوي دي، هغې وله دا زړه کمزوری کړی دی، دا زړه یې وله ستړی کړی دی. دوی په ډېرو مرحلو تېر شوي، ته خو اوس تازه تازه ګرم ګرم ګرځي چې وایي زمونږ کور دی او جیداد دی او مال دی او پلانې دی او هر څه دی. هغوی څه کړي دي؟ نو هغوی په ډېرو مرحلو تېر شوي، نو زړه ستړی شوی دی. بله دا دې خبرې تاسو ته سوچ کړی، د خپل پلار ته وګوره که چېرته ژوندی او که مړي نو د بخاني دعا وله واړه موقع ده د لاس نه تللې ده. اوس دې سپین ږیري پلار ته وګوره، دی چې دا په هره خبره خفه کي، دی چې دا په هره خبره غوسه کي، د هغې یو وجه خو دغه ده چې په ډېرو حالاتو تېر شوی دی. دویم دا چې یوازې شوی دی، همزولې اکثر د دې مشرانو مړه شي، نو څوک هم نه چې بار ورسره کښېني. پلانی و یاره هغه مړ شو، یو زموږ د سبق ملګری هغه پلانی هم مړ شو، هغه هم مړ شو، هغه هم مړ شو، دی هم دی یوازې شي. په داسې ټیم کې به دا مشران یوازې کېدو ته نه پرېږدي، د هغوی ملګري، د هغوی همزولي د دنیا نه لاړ شي، نو هغوی بیا د الله نه بعد هم تا ته ګوري چې دا بچی ده او دا مې لور ده او دا انګور ده دا مې نوسي دي،
او تم راولګي یوازې پرېږده او ته ورسره بد اخلاقي شروع کړې او ته ورسره ظلم زیاتی شروع کړې نو پاتې څه شو نو د میاندو سره خصوصا نو دا مسله د پلار او د مور دواړو لپاره یو شان ده خو مور دا ده چې ډېره کمزوري الله سوي حملته وهنا على وهن کمزوري ده سره د دې کمزورتیا دا بچی چې دی نو په 9 میاشتې په خېټه کې ګرځولی دی یو خو هغسې کمزوري ده پیدا شوي کمزوري ده او بیا دا کمزوري ښه کمزوري شي چې 9 میاشتې دا بچی په خېټه ګرځي وفصاله فی عامین 2 کاله بیا پی دي او بیا دا ماشوم لویول او د سره دا سختي تېرول موږ ته خپله لکه کم کسانو چې ودونه دي هغوی ته دې تجربه شتي چې کله موږ کټ کې سملو ماشوم جاړي لرې کوي بس او موږ ویده شو دا مور ټوله شپه دې ماشوم ته ناست دی او غلی شي او تاله به دا راولم او تاله به دغه او کله دوايانې ورکوه او کله یې څه پاکوه او کله څه او کله څه لویه سخته دې مور تېره کړې لویه سخته ځکه په عبدالله بن عمر پسې یو کس راغی وي مور مې په شا حج له وړې ده ګوره د یمن نه چې دا خبره خو اورېدو کې به دې چې دغه نه کول به ډېر ګران دي د یمن نه یو سړي مور په شا کړي او د قافلې سره روان دي او بیا مې په حج هم وکړو اوس مې مدینې ته راوسېدي ځینې به یمن ته بیا وړمه دقه شان نو ما یې حق ادا کړو هغه ورته کله چې ته د دې مور په دې خېټه کې وي عبدالله بن عمر ورته وي کله چې ته د دې مور په دې خېټه کې او ته به داسې وخوځېدې او دې به هغه سړیکه محسوسه کړه تا له د هغه سړیکې هغه بدله دې نه ده ورکړې عمر بن خطاب پسې یو کس راغی وی امیر المؤمنین د مور ډېر لوی خدمت کومه وی په شا یې ګرځوم تر دې چې یو دسماتې له زه به وزم راولم دومره کمزوري شوي او خوله کې وله ډوډۍ ورکوم اوبه وله ورکوم حق مې ادا کړو که نه هغوی ده نه نه دی ادا کړی وی امیر المؤمنین ناشنا خبره کې د دې چې له دومره اوچت حق دی خو ما سره هم دا کړي دي که نه زه یې ګرځولی یم په غېږ کې ډکو میچازو تشو میچازو له یې زه بوولی ما له ډوډۍ په خوله کې را کړې د څښاک کې را کړې اوس یې زه هغې چې څه کړي اوس زه کوم نو ما څنګه حق ادا نه کوم هغه ورته ووي ته چې دا کارونه کوې نو زړه په یو ګوټ کې دا دي چې کله به مري او هغې چې دا کار کوو نو ستا د اوږد ژوند دپاره دعاګانې مو غوښتې دا فرق دی نو د میندو ډېر خیال ساتئ ډېر خیال ساتئ د دوی د قدمونو لاندې جنت دی او د امن و امان دی او د دعاګانو خزانه ده او د دوی د برکت الله رحمتونه راوروي او ډېرې لارې الله اسانوي ښه ده د مور د نافرمانۍ باره کې بیان چې تاسو واورېدلو امید داره به کوم چې ستاسو به خوښ شوی وي السلام علیکم ورحمة الله